چې کوم ځای کې د زور کار وي د سخت کار وي نو هلته مزما پښتون بچې مهنت او مزدوري کوي او چې کوم ځای کې ټیکنیکل کار وي د هنر کار وي نو هلته به نور قامونه ړواندې روانې که چېرې کوم یو قام د ترقۍ په لار باندې تګ غواړي نو هغه به هنر زده کوي او په ټیکنالوژۍ کې به ځان د نورو قامونو نه وړاندې بوځي. السلام علیکم ورحمت الله. کو ځوانان د ترقۍ په لار د نورو قامونو سره څنګ په څنګ تلل غواړي نو هنرونه به زده کوي. نو ځکه هو اسرار صاحب وایي چې خلک نوې نوې هنرونه زده کوي. وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي او مونږ لیونیو په بارودو پسې ګرځو خلک لیوني ګرځي علمونه زده کوي. څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا به څه خبرې څه کارونه زده کوي او خلک نوې نوې هنرونه زده کوي. خوږو پښتنو عبدالله عابد یم د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم او زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شوی. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز خپلو ملګرو سره شریک کړئ. کیدای شي چې څوک پې عمل وکړي او د هغوی ژوند ښه شي نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته او هغه دا ده که اوسني ځوانان د ترقۍ په لار باندې نورو قامونو سره څنګ په څنګ تلل غواړي نو د علم سره سره به فن او هنر هم زده کوي. تاسو ته به زه یوه قصه وکړم. په 1900 او په 1540 کې امریکې په جاپان باندې اټم بم ورغورځو او په خپل خیال کې خو جاپان پوره ختم که خو څه چل وشو جاپان خپل بدل داسې واغسته چې هغوی ټیکنالوژي او هنر ته کار ووې نو پورا تقریبا 80 کاله وروستو نن چې په دنیا کې لس د ټیکنالوژۍ په لحاظ سره ترقی یافته ملکونه وګوري نو په هغې کې جاپان په اول نمبر باندې دی او چا چې په اټم بم غورځولو یعنی امریکا په 3 نمبر باندې ده. نو معلومه دا خبره شوله که چېرې کوم یو قام د ترقۍ په لار باندې تګ غواړي نو هغه به هنر زده کوي او په ټیکنالوژۍ کې به ځان د نورو قامونو نه وړاندې بوځي. تاسو یو بل مثال وګورئ د دوبۍ ته وګورئ چې کوم خلک پکې مزدوران دي نو هغه به زیاتره هغه خلک وي چې چا سره به هنر نه وي او په خصوصي توګه باندې پښتانه خو پکې زیاتره په دې سخته ګرمۍ کې مزدوري کوي. او تاسو انډیا والا وګورئ اکثر پکې چې کم د هنر کار وي ټیکنیکل کار وي نو هغه به انډیا والا وي. ویم دغه لاسکې په دې سوات کې زه راتلمه دلته د اوبو پیپ تیریږي نو چې ومې کتل نو هغه شاول والا ته مې وکتل نو هغه پښتون و. دغه شان چا بیا کندې کنستې نو هغه پښتون و. خو دا پیپ چې کوم ټیکنیکل کار و د هغې بیلنس جوړول او هغې کې ویلډینګ کول چې یاره دا اوبه پکې په سموت او په اوارۍ سره ځي نو چې هغه مې وکتل نو هغه پښتانه نه و بلکې د پنجاب نه راغلي ټیکنیکل خلک وو. او تاسو به زمانه ډیر کتلی وي په دې خپل وطن کې ګورئ او که بهر ملکونو کې ګورئ چې کوم ځای کې د زور کار وي د سخت کار وي نو هلته مزما پښتون بچې مهنت او مزدوري کوي او چې کوم ځای کې ټیکنیکل کار وي د هنر کار وي نو هلته به نور قامونه وړاندې روانې. نو ځکه هو غني خان بابا وایي چې د قام ته دا سوچ او دا فکر ورکول پکار دي چې کوم ځوانان دي نو د علم سره سره دی هغې فن او هنر هم زده کړي. نو غني خان بابا صدارنګ وایي بوډا ته خدای یادوه ځوان ته هنر وایا ویل کمتر وایا خو په هنر وایا او چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. او زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې خپل بچي د علم سره سره هنر هم ور زده کړه اوکې د ملک او د قوم
اس پته نه لګي چې په موږ باندې کم سختۍ راځي نو چې کم ځای کې تاسو ته علم ضرورت پیږي نو ستاسو بچو سره به علم وي او کم ځای کې چې د هنر ضرورت پیږي نو ستاسو بچو سره به هنر وي نو ان شاء الله العظیم د نورو قامونو سره سره به زمونږ او ستاسو بچي هم څنګ په څنګ روان وي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.